سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. ملګرو اکثره ملګرو په یوټیوب باندې په ټیک ټاک باندې هر ځای کې دا پوښتنه کوي چې هغه فامیلیونو لپاره چې کوم ایمیلونه کړي و هغې څنګه شل شو، چاته جواب راغی یا نه راغی، یا جواب ورکوي یا نه ورکوي. ګورئ ملګرو، هغه چې کوم پروګرام و، هغه کوم اپریشن کوم عملیات چې څو ورځې هلته و چې کوم خلک راوباسي، کوم هلته مشکل کې و، هغه تاسو ټول خبر یاست چې اوس هغه اپریشن چې کوم دی هغه هلته ودرېدلی دی. فعلا هیڅ څوک نه راوباسي، هغه ټول بند شو. هغه میدان هوایي چې کوم دی هغه ټول پرېښودو، د کابل میدان هوایي. اوس هر چا چې ایمیلونه کړي تاسو منتظر اوسېږئ، هغو ته ډېر ایمیلونه شوي دي. هغه به دا د دولت کار دی، کیدای شي دولت دې په اړه باندې تصمیم ونیسي یا ونه نیسي، یا چاته ولې تر دا دمه جواب ورنکو یا ولې نه ورکوي یا څه مشکلات دي. نو دا ټول د دولت پورې اړه لري، دا ټولې د هغو فیصلې دي. هغه به دې په اړه باندې آینده کې څه پروګرام لري یا څه به کوي، نو دا ټول لا فعلا نامعلومه دي. دا خبرې بالکل داسې رسمي خبر کم معنا ور نه دی اورېدلی، نه کم داسې خبره شوې ده، یا څومره خلک هغو راویستل دا هم معلومه نه وه. ولې که دلته چې څومره خلک دي او که دوی چېرته غواړي خپل فامیلونه راولي، د دغه حالت نه علاوه هم په نورمال حالت کې هم د دوی هغه خپل بچي، خپل مېرمن او خپل واړه راوستلی شي، او هغه پروسه چې کوم د هغه هغې طریق نه خپل بچي راوستلی شي. خو فعلا چې کوم دغه بیړني حالت کومه پروسه وه، دې په اړه باندې هیڅ معلومات نشته دی چې دغه ایمیلونو ته به دوی کله جواب ورکوي، څنګه به جواب ورکوي یا به نه ورکوي. خو ولې دومره خبره تاسو ټول ته معلومه ده چې کابل میدان هوایي چې کوم دی فعلا هغې کې هغه اپریشن چې کوم دی هغه ودرېدلی، هغه بیړنی حالت. نو دې په اړه باندې لا دولت داسې خبر هغو طرف نه رسمي نه ده راغلی، یا څه تصمیم فلحال نه دی نیول شوی دی، یا به نه نیولی کېږي یا به نیولی کېږي، یا به څه په دې اړه باندې مخکې کېږي. نو دا ټول نامعلوم دي. دې په اړه باندې هېڅوک هم څه نشي ویلی. نو کېدای شي دا وخت سره دغه حالت ټول کلیر شي، یا څومره چې دوی راوستل په هغه څو ورځو کې هغه راوویستلی شو، څومره چې دوی کولی شو، نو کېدای شي دې نه بعد دوی نور نه راوباسي. نو دغه ټولې خبرې چې کوم دي ستاسو د ټولو پوښتنو جواب فعلحال نشته دی. دې په اړه باندې کوم داسې دقیق معلومات نشته چې دوی به څه کوي، آینده کې به څه پروګرام ولري ونه لري، دغسې فامیلونو لپاره، دغسې خلکو لپاره چې کوم هغوی ژوند هلته په خطر کې. نو دا فعلحال مکمل نامعلومه دي. نو آینده هر وخت کې چې ما کله دقیق او صحیح معلومات واخیستل، زه به تاسو ټول ته احوال درکړم، ویډیو د طریق نه زه به جوړ کړم، د خپل یوټیوب چینل نه به زه تاسو ته ټول معلومات دې په اړه باندې درکړم. نو فعلحال تاسو هم منتظر اوسېږئ، آینده کې به د دې په اړه باندې هغه پوره هر څه واضح شي، معلومات به واضح شي. چې هر کله واضح شو زه به تاسو ته خامخا په وخت باندې ټول معلومات درکړم. نو د بلې ویډیو باندې په لاس سپارم. ملګرو بخښنه غواړم، زه دلته سړک غاړې ته روان وم، دلته راته چا زنګ و او د موضوع په اړه باندې دا موضوع را یاده شوه، نو ځکه ما په لاره باندې ویډیو جوړه کړه. بلې ویډیو پورې په لاس سپارم په مخامخه.